نه که سټپ نه خېږي سراک او څه واخله کیسه ختمه یې چې شاعري دې دومره خوښه ده ای زما مازغه واخله کیسه ختمه ای چې شاعري دې دومره خوښه ده ای زما مازغه واخله کیسه ختمه خرڅ په کباړي که دا زما په اظهار ځان له پیرانجه واخله خرڅ په کباړي که دا زما په اظهار ځان له پیرانجه واخله قیسه ختمه او نه د جایداد په سر مې مه وژنه هر څه شته شوتره واخله قیسه ختمه نه د جایداد په سر مې مه وژنه هر څه ستا شوتره واخله قیسه ختمه او سکول ته د ژوندي بچي راوستي وو هم واپس یې مړه واخله قیسه ختمه سکول ته د ژوندي بچي راوستي وو هم واپس یې مړه واخله قیسه ختمه ویلې منیر جانه دا یو زړه مې دی زه پیره دا ته واخله بل یو غزل به درته ووایم تا یوازې نه پرېږدو ناست یو درسره غزل درته وایم چې لکه د ده لکه زما به درنه ژبه پرې کړي لکه د ده لکه زما به درنه ژبه پرې کړي نن رښتیا ووایه سبا به درنه ژبه پرې کړي لکه د ده لکه زما به درنه ژبه پرې کړي نن رښتیا ووایه سبا به درنه ژبه پرې کړي او مه وایه نه لګي په دې خلکو دا سپینې سپینې یا به دې سر غوس کړي او یا به درنه ژبه پرې کړي مه وایه نه لګي په دې خلکو دا سپینې سپینې یا به دې سر غوس کړي او یا به درنه ژبه پرې کړي که درته یو شو نو منصور غوندې دیدار ته رسئ دغه قاضي دغه ملا به درنه ژبه پرې کړي که درته یو شو نو منصور غوندې دیدار ته رسئ دغه قاضي دغه ملا به درنه ژبه پرې کړي او که د دې وخت په سرکار ګوته اوچته کړله ای نو د دې وخت دا باچا به درنه ژبه پرې کړي که د دې وخت په سرکار ګوته اوچته کړله ای نو د دې وخت دا باچا به درنه ژبه پرې کړي او منیر ته وایه دا رښتیا دې په چاښه نه لګي منیر ته وایه دا رښتیا به درنه ژبه پرې کړي زما په خیال چې دا دا اوستا خیال دی نه منیره دا اوستا خیال دی که نه زموږ خیال دا دی چې لکه دا جاري وساته نظاره دا دی لکه نه ترنم خو درته نه کوم څه ووایم سپینې سپینې خو ټولو خلکو اورېدلې ده هغې نه تیل وتې دي څه وایي یاره ډوره زیاته چې مې د امن په لور ګام اخیستی ما په سر څومره لوی الزام اخیستی چې مې د امن په لور ګام اخیستی ما په سر څومره لوی الزام اخیستی شعر رانه یېرېږي بل غزل به چرته خدایا د بلال د یو اذان د برکته خدایا د بلال د یو اذان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه او هغې که څه خطا کړي وي ماله یې سزا راکړه هغې که څه خطا کړي وي ماله یې سزا راکړه زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه هغې که څه خطا کړي وي ماله یې سزا راکړه زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه او خدایه پښتانه ډېر په دنیا کې دردېدلي خدایه پښتانه ډېر په دنیا کې دردېدلي خدایه پښتانه خو کور په کور جنت ته بوځه خدایه پښتانه ډېر په دنیا کې دردېدلي خدایه پښتانه خو کور په کور جنت ته بوځه او د ده سره د ده په شان یو 12 دوزخیان کا د ده سره د ده په شان یو 12 دوزخیان کا زما سره زما په شان 4 جنت ته بوځه د ده سره د ده په شان یو 12 دوزخیان کا زما سره زما په شان 4 جنت ته بوځه او منیر نه کسا اخلی په سجده کې ترې واخله منیر په خپله مینه کې نسکور جنت ته بوځه منیر نه که سا اخلی په سجده کې ترې واخله
منیر په خپله مینه کې نسکور جنت ته بوځه او یو درې شعره به درته نوي ووایم چې دومره مغروره ده قسم مات کړي توبه ماته کړي دومره مغروره ده قسم مات کړي توبه ماته کړي او خپل ځان په دواړه مخه ښکل کړي اینه ماته کړي دومره مغروره ده قسم مات کړي توبه ماته کړي خپل ځان په دواړه مخه ښکل کړي اینه ماته کړي او وایي چې زما په شونډو شونډې د چا ونه لګي کومه کاسه کې چې اوبه وڅکي هغه ماته کړي وایي چې زما په شونډو شونډې د چا ونه لګي کومه کاسه کې چې اوبه وڅکي هغه ماته کړي او ماښام چې کیني نو تر نیمې شپې ډیوه بلوي ماښام چې کیني نو تر نیمې شپې ډیوه بلوي او سحر چې پاسي نو اول هغه ډیوه ماته کړي ماښام چې کیني نو تر نیمې شپې ډیوه بلوي سحر چې پاسي نو اول هغه ډیوه ماته کړي او د مینې تنده لیونۍ تنده وي د مینې تنده لیونۍ تنده وي بورا د ګل نه سمې وینې وسکې د مینې تنده لیونۍ تنده وي بورا د ګل نه سمې وینې وسکې او جنګه د اوره جوړه بس که که نه جنګ د اوره جوړه بس که کنه تا د کابل نه سمې وینې وسکې جنګ د اوره جوړه بس که کنه تا د کابل نه سمې وینې وسکې او هغې ته ووایه چې ستا غمونو هغې ته ووایه چې ستا غمونو د یو پاگل نه سمې وینې وسکې او یاره بس دی که نه دا ډېر نه څومره شي تنګېږم نه خو دومره میموري